السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم رو پوښتنه کړې ده چې نن سبا قوالی چې زیات مشهور دي خلک یې اوري او بعض داسې نعتونه وي په هغه کې د نبي علیه صلات وسلام صفات وي یا د نبي علیه صلات وسلام د معراج واقعه وي یا د غزوات واقعي وي، خو دا ټول په سروز کې وایي او د دې سره آلات د سروز مثلا ډول وي، طبله وي، باجا وي، دا ټول ورسره وي او خلک یې ډېر په شوق اوري. آیا دا ویل او اورېدلو حکم څه دی؟ د دې محترم ورور د پوښتنې په جواب کې باید دا وایو چې لومړی سروز او آلات د سروز موږ په اسلام کې حرام دی، دا هغه اورېدل حرام دی. هغه که موزیک وي او هغه که ګانا وي او د ګانې سره که ډول وي، باجا وي، که برای راست وي او که دغه رقم په ټلیفون کې وي یا په کیسټ کې وي، دا ټول ناجایز او حرام دی. او که چیرې دغه ناوړه شان د نبي علیه صلات وسلام د صفات سره یا د نعت سره یا د معراج داسې افضله واقعه په داسې ناوړو شان سره لري، دا خو نور قباحت دی او نور بیخي جرم دی. لہذا د دې اورېدل بالکل جایز نشته. مفتي کفایت الله صاحب په کفایت المفتی کې د دې مسلې صریح وضاحت کړی دی. ډول باجې کې سات قوالی سنه هغه لیکلي دي چې د ډول یا د باجې سره قوالی اورېدل یا داسې مجلسو کې شرکت کول بالکل ناجایز دی. او فتاوای محمودیه کې حضرت مولانا مفتي محمود حسن گنگوی رحمه الله د دې مسلې وضاحت په دغه الفاظ کړی چې عرس، قوالی، طبله، سارنګي بجانا. په چې د قوالی سره طبله او سارنګي ویل دا څه حکم دی؟ دی وایي چې په جواب کې دا لیکل دي چې په نن دور کې دغه محفلونه ډېر سوي دي او دا مجلسونه ډېر سوي دي او دا عام دي چې د نبي علیه صلات وسلام د صفات سره یا د نعت سره دا سروزونه او دغه رقم آلات د سروز ورسره وي او خلک په شوق اوري، ګناه هم نه بولي. دی دا وایي دا ناجایز دي او بدعات دي. او په تنقیح الحمیدیه دوهم ټکي د دې مسلې ښه وضاحت کړی دی. هغه د یو سوال په شکل کې دی چې سئل علامه عبد الرحمن افندي العمادي عن السماع بما صورته، چې هغه څه د دې په باره کې پوښتنه شوې ده، هغه یو ډېر تفصیلي جواب ورکړی دی چې یو خدا بدعت دی، دا د اسلاف سسته نه د مجتهدین سسته او بل په دې کې ټول هغه ناجایز د سروز آلات دي. او ملتقى الابحور کې دوهم ټک 551 نمبر صفحه کې د دې مسلې وضاحت کوي چې هغه دا واضح کوي چې دا آلات چې کوم نور ښکاره سوي دي وما يفعله منصوفة زماننا حرام، هغه بالکل د حرام لفظ ورکوي. لہذا د دې څخه ځان ساتل پکار دی. بعض کسان خو د ثواب په نیت العیاذ بالله اوري او دې ته دا ګناه هم نه بولي. یو خو ګناه بل ګناه ته ګناه نه ویل دا بل جرم دی. لہذا دغه نعتونه یا دا عام په پښتنو کې چې بعض داسې مشهور شخصیات وي چې هغه د معراج واقع بیان کړي، هغه یا داسې نور نعتونه ویلي، هغه د غزواتو بیان کړي، هغه د صحابي بیان کړي، خو په سروز کې کړي، د دې اورېدل قطعا ناجایز دي او حرام دي. ځکه چې دا او دا بله ګناه هم ده، ځکه چې دا خلک پر ګناه باندې هم نه بولي. په دې اړه باندې فتاوای محمودیه په دریم ټک کې او 244 نمبر صفحه کې د دې مسلې ښه وضاحت کوي. تنقیح الحمیدیه کتاب الحظر والاباحه دوم ټک 345 نمبر صفحه کې. الدر المنتقى في شرح المنتقى دوهم ټک 219 صفحه نمبر کې هم د دې مسلې وضاحت کوي. والله اعلم بالصواب.